د غزمې په حال کې و چې د یو کس لخوا پر انتحاري حمله وشوه. د چاودنې له ځایه عیني شاهدان د سترګو لیدلی حال وایي. نیمې بجې وه دلته انتحاري وشوه، بس اوس دلته امنیت راغلی، امریکایان خپل هم راغلي ول، موږ یې وړاندې نه پرېښودلو، شټلو جسدونه ډېر پراته ول، یې وړل. د اوس ملاتړ ماموریت وایي په پروان کې د دې ماموریت په سرتېرو باندې حمله کې د دوی 3 تنه وژل شوي او 1 تن ټپي دی. د دغو وژل شویو سرتېرو په اړه ویل کېږي چې د چک هیواد اتباع وو. گزمه قوای ائتلاف، البته گزمه پیادهشان در سایه خلازه‌ای ولایت پروان، اینا در حالت گشت زدن بودن، اونا در حالت گزمه بودن که متاسفانه یک نفر از حمله انتحاری با نزدیکی اونا خودم میرسانه، خود انفجار میتن که در نتیجه تعداد 2 نفر از پرسنل اردوی ملی ما مجروح میشن، سطحی مجروح میشن. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې په دې پیښه کې 8 بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په روانه اونۍ کې دا 2مه چاودنه ده چې په بګرام کې په بهرنیو ځواکونو ترسره کیږي.